बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په نن لیکچر کې به تاسو ته په پرسنلایز کې د تیم باندې به لیکچر اخلو. کله چې تاسو په پرسنلایز باندې کلیک وکړئ موږ سره بیک ګراوند ویل شوی دی، کلرز ویل شوي، نن به تیمز وایو ان شاء الله. صحیح ده؟ زموږ درس په نن به تیمز باندې وي. تیمز څه کار کوي؟ د تیمز کار څه شی دی؟ ګورئ کله هم تاسو کله یو تیمز اپلای کوئ په خپل کمپیوټر باندې، نو تاسو به د کمپیوټر ټول هغه د ټاسک بار وي، د وینډوز وي، د ایکسپلورر وي، د هر یو هغه ټول کلرز کې تغییرات به تاسو ته راوړي. که چیرې تاسو زه پریکټیکل وښیم، تاسو راشئ په ایکسپلورر کې وګورئ. ګورئ د دې دا کلر موږ سره بلیک ته چینج شوی دی. نو تاسو که چیرې راشئ دلته په سیټنګ کې او ورته یو بل تیم اپلای کړئ، نو د دې کلر به ورسره چینج کېږي. پرسنلایز ته راشئ او دغلته کې په پرسنلایز کې به تاسو کله تیمز باندې کلیک وکړئ، تاسو ډیفرنٹ ټایپ اف تیمز دلته الریډي جوړ شوي دي. دې مطلب دا دی دا مخکې له مخکې جوړ شوي ډیزاین شوي دي ښه. نو تاسو په ورباندې کلیک وکړئ، دا به تاسو اپلای کړئ. ګورئ زما د وینډو دغه کلر ما سره بلیک دی. که چیرې دا وایټ کلر انتخاب، ګورئ دا وایټ کلر مې انتخاب کړ، هر څه په وایټ باندې تبدیل شو. صحیح ده؟ که چیرې زه دا بل یو اپلای کوم ورباندې، ګورئ هر څه به تغییر کېږي، حتی د بیک ګراوند امیج به هم تغییر مومي، دغه وینډو او دغه سیټینګ پیج به هم سره تغییر کېږي، هر څه کې به تغییرات راځي. ګورئ د دې دغه صفحه هم بدله شوه، یعنې بیک ګراوند امیج هم بدل شو. که چیرې تاسو غواړئ بل یو اپلای کړئ، همدغه شان دا الریډي مایکروسافټ کمپنۍ لخوا ډیزاین شوي دي، فقط تاسو به څه وکړئ، یو کلیک به وکړئ او ځان ته به اپلای کړئ. صحیح ده؟ لکه وګورئ کله تاسو د پرسنلایز صفحه خلاص کړئ، دلته تاسو الریډي تیمز درکړل شوي دي، خو که چیرې دننه راشئ دا دلته هم تاسو ته موجود دي. صحیح ده؟ نو زه غواړم چې دغه یو انتخاب کوم، دغه سور کلر کې چې دی ګورئ د دې آیکنز کلر هم پکې بدل شول. صحیح ده؟ دغه ګورئ بیک ګراوند امیج هم ما سره بدل شو پکې، او هر څه کې بدلېږي دغلته کې. صحیح ده؟ ها نو ګورئ هر یو تیم چې تاسو اپلای کړئ هماغه تیم به دلته په خپل بیک ګراوند امیج سره، د خپل هغه کلر سره، د خپل هغه فارمیټ سره دلته راځي. صحیح ده؟ نو تیم دې ته ویل کېږي چې کله هم تاسو دا ځان ته اپلای کوئ، نو ستاسو د کمپیوټر په سکرین باندې په هر څه کې تغییرات به راوړي. صحیح ده؟ ښه نو ګورئ دلته موږ سره لیکل شوی ګیټ مور تیمز فرام مایکروسافټ سټور. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ براوز تیم باندې، دا به تاسو ته خلاصېږي، خو موږ سره انټرنیټ کنیکشن نشته، دا ما ته نه ښودل کېږي. نو تاسو د دې لارې کولی شئ نور تیمز ځان ته په د انټرنیټ له لارې ډاونلوډ کړئ. صحیح ده؟ ښه بل وګورئ موږ سره دلته څه شی دی په تیم کې، دلته ما سره وګورئ ما سره ډیسکټاپ آیکن سیټینګ دي. صحیح ده؟ وګورئ زه به تاسو ته یو بله خبره وکړم، کله چې هم تاسو په خپل ډیسکټاپ کې وګورئ ما سره دغه 15 آیکن دا د ما سره سیسټم آیکنز دي. ما تاسو یوزر آیکن او سیسټم آیکن پهله ځل کې ویلی دی. صحیح ده؟ ډیسکټاپ انوایرمنټ ډسکرپشن کې نو وګورئ په لومړي ویډیو کې دا ویل شوی، دا ما سره یوزر سیسټم آیکنز دي. نو کله چې هم تاسو سره د دیو نه کوم یو دانه ورک وي، نو تاسو به څه وکړئ، زه غواړم چې دغه کنټرول پینل بیرته راوالم. ګور دا مې ډیلیټ کړه. صحیح ده؟ دا ریسایکل بن دی وي نیټورک اینډ دس پی سي دا دواړه زه ډیلیټ کوم. صحیح ده؟ نو زه بیا غواړم چې دا بیرته راوړم، دا ډیلیټ کېږي نه، دا به هایډ کېږي. دا به تاسو بیرته څنګه شو کوئ؟ تاسو به شو کوئ په دغه طریقه باندې چې تاسو به راشئ چېرته، تاسو به سیټینګ ته راشئ، تیمز ته به راشئ، پرسنلایز او تیمز سره به راشئ او دلته به ډیسکټاپ آیکن سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، تاسو به یو باکس خلاص شي، دغه ډایلاګ باکس به راشي. ګورئ ما سره دلته شته، خو کمپیوټر نه هم ټیک مارک لري، د مې هم ولګوم، نیټورک نه مې هم د مې هم ولګوم، کنټرول پینل ته مې هم ولګوم. نو کله چې دا ټیک مارک ما ولګوم، نو زه اپلای کوم بیا اوکې کوم. صحیح ده؟ نو راځم ګورم چې هغه آیکن موږ ته بیرته راکړل شي، دا درې واړه مې ټیک مارک کړل بیرته راغله. نو دا ډیلیټ کېږي نه، دا به هایډ کېږي، دا به ټیک مارک ترې نه لرې کېږي، نو تاسو به یې بیرته یې راوړلی شئ. صحیح ده؟ یو خبره بل هم په دغه سیټینګ کې شته. ګورئ که چیرې تاسو د دغه د سپیسي دغه عکس خوښ نه تاسو دا چینج کولی شئ. څنګه؟ راشئ دلته چینج آیکن باندې کلیک وکړئ، ورته ووایئ چې ما ته د دې سپیسي عکس په بل یو په دغه باندې تغییر کړه. صحیح ده؟ نو زه دا اوکې کوم او دا به اپلای کوم، دا به اوکې کوم. صحیح ده؟ نو تاسو به راشئ د سپیسي وګورئ، عکس به بدل شوی. نو که چیرې تاسو ته دا هم خوښ نه څه به وکړئ، را به شئ پرسنلایز ته، رایټ کلیک پرسنلایز ته به راشئ او تاسو به راشئ بیا به تیمز باندې به کلیک وکړئ، تیمز ته راشئ او ورته ووایئ چې ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ته راشئ او دغلته کې چې دغه کمپیوټر آیکن دی دا به تاسو بیرته چینج آیکن باندې وکړئ. ګورئ هماغه آیکن به تاسو بیرته را پیدا کړئ چې کوم یو ستاسو مخکې ورباندې اپلای شوی وه، لکه وګورئ دا آیکن و. که چیرې تاسو پیدا نه کړی شو، تاسو به څه وکړئ،
تاسو برای شي دلته ریسټور ډیفالت بټن دی دا به کلیک کوئ او دا به اوکې اپلای به کوئ صحیح ده. نو دا ټول سیټینګ به نارمل حالت ته چینج شي. ګورئ دا بیرته نارمل حالت ته چینج شي. ښه نو پرسنلایز که موږ سره دغه تیمز و کرنٹ تیمز موږ سره چې تاسو ځان انتخابولی شئ. بل د ډیسکټاپ آیکن سیټینګز دي دا تاسو انتخابولی شئ او کنټراسټ تیمز دي دا ما تاسو ته مخکې ویلې پرون تېر ویډیو کې ما هم تاسو ته ویلې چې دا موږ تاسو ته ډېر لیکچرونو کې ویلې ده صحیح ده. نو په دغه سره موږ کولی شو چې خپل د کمپیوټر دغه تیمز بدل کړو او په دغه باندې اپلای کړو صحیح ده. نو دې نه پس به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به موږ لاک سکرین باندې به خبرې وکړو. دا زموږ د نن ورځ درس زموږ ویډیوګانې زه خپل ملګرو سره شیر کړئ. که چېرې دغه ویډیوګانې تاسو مفید او ګټور تمامېږي نو حتمي او ضروري زموږ ویډیو زموږ لایک کړئ، ځان سره یو ښایسته کمنټ ورباندې وکړئ، خپل ملګرو ته شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت سره در ورسېږي.